اپ موږ جوړ کړی دی د فن ډے په نامه باندې چې ډېر تمرکز او توجه پر سوشل نتورکینګ باندې ده. 15,000 نفره تر اوسه پرې یوزرز لرو. مارکیټینګ بخش مو فعال دی. ان شاء الله امید شته چې راتلونکي 3 میاشتو کې د 10,000 15,000 او دغه سپورت ولاړ شي. هغه ټیکټونه چې موږ خرڅ کړي دي د هغو ټیکټو څخه چې څه ګټه پاتې شوې ده هغه موږ بیرته راولو په اپ کې انویسټو. سلامونه ملګرو، یوې بلې مرکې ته ښه راغلاست. زه حکمت سروش یم او زما سره په دې مرکه کې یو بل حکمت دی، حکمت کاکړ صاحب. کاکړ صاحب یو اپ جوړ کړی دی د فن ډے په نوم. ما وکتي جالبه و. کاکړ صاحب ډېره مننه. کاول د دې اپ په اړه باره کې راته ووایاست چې ولې مو جوړ کړي او د څه شي لپاره دی؟ سلامونه اول تاسو ته سروش صاحب او ټولو لیدونکو ته چې نن دا برنامه کې زموږ سره ملګرتیا کوي. ډېره مننه. اپ موږ جوړ کړی دی د فن ډے په نامه باندې چې ډېر تمرکز او توجه پر سوشل نتورکینګ باندې ده. کله چې موږ خو په وطن کې افغانستان کې ډېر لکه د سوشل سټرکچر مو ډېر ښه دی، لکه ډېر اجتماعي ژوند لرو. کله چې راځو لکه د زموږ داسې ځوانان چې راځي لکه غرب ته یا نورو هیوادونو ته، دلته د خصوصا د یو خلا سره مخ کېږي چې نشي کولی هغه خپل اجتماعي اړیکې د کمیونټي سره د خلکو سره وساتي، بیا د ژوند یعنې ډېر حده پورې ژوند تغییر کوي. نو دلته بیا ماته یو ایډیا راغله چې یو اپ جوړ کړو، داسې اپ یې چې خلک سره د کمیونټي سره ان ټچ واچي، د ټولنې سره روابط پاتې سي او په ایډیال کې د خلکو دپاره یو کار هم سي. د اپ داسې ډیزاین شوی دی چې تاسو کولی سئ، یعنې که څوک کولی سي وخت ولري یا غواړي په دغه بخش کې یا د ایونټ منیجمنټ په برنامو کې غواړي خپل کار مخته بوځي، کولی شي چې عین دوی دلته ایونټونه جوړ کړي او د ایونټو د طریقه کولی شي د دغه یو درآمد یا د پیسو د پیدا کولو یو ښه طریقه هم سي. سو موږ د څو شیانو سره یو ځای کړله چې یو نتورکینګ دی، کمیونټي بیلډینګ دی او ایونټس دی چې خصوصا کولی شي د مهاجرت په اړه ایونټونه ونیسي، ورزشي ایونټونه ونیسي. یعنی په هر بخش کې موږ لرو جلا جلا ایونټونه لرو چې دوی کولی شي په دې کې ایونټ ونیسي. خلک د دې ایونټ لارې کولی شي چې اشتراک وکړي ورسره. ډېره اسانه طریقه هم ده او ډېره مثبت هم ده. موږ په د اخیرو کې د افغانستان کې هم غوښتله چې دغسې یو شی دغه کړو، په دې خاطر چې د ایونټو په بخش کې افغانستان کې یا بیخي نشته یا ډېر خلک ورسره بلد نه دي. موږ کولی شو د ایونټ جوړ کړو، لکه کرکټ میچ جوړې، مثال یو سیالي جوړې، د کتاب لوستلو سیالي جوړې، یعنې هر بخش کې کوو. زموږ داسې خلک خو ډېر د موټرانو شوقیان هم دي یا د موټرسایکلانو ځغلي سره. په هغه بخش کې هم کولی شي یو منظم برنامه ورته جوړه کړي. دوی کولی شي خپل ټکټان خرڅ کړي، دوی کولی شي خلک راوبلي چې اشتراک وکړي. ډېره ښه سرمایه ګزاري ده او په عین حال کې هېڅ دغه مصرف هم نه غواړي. دوی کولی شي چې یعنې که دا شی وکړي، دوی هم یو درآمد یا پیسې وګټي او هم کولی شي چې خپل وخت په ښه طریقه سره منیج کړي. په داسې وخت کې چې د سوشل میډیا اپلیکیشنونه یا اپس بیخي ډېر دي او هر ورځ نور هم جوړېږي، تاسو څنګه جوړ کړئ یا مثلا ولې مو داسې فکر وکړئ چې دا ضرور دی یا دا متفاوت دی؟ زه چې کله راغلم لندن ښار ډېر غټ دی. یو شی چې موږ ورته متوجه شولو، خلک ډېر مصروفه دي په ژوند او په کار باندې او هغه موږ چې هغه خپل اجتماعي اړخ لرو د زموږ د ټولنې هغه دلته نشته. یعنې داسې خلک شته چې همسایه دي په کلو کلو تاسو نه سره پیژنئ، حتی لکه دا ټولنه په دغه رقم مواجه شوې ده. سو دلته ماته یو فکر راغلی چې موږ دنیا چې اوس پرمختګ کړی دی، لکه زموږ ټوله کار اوس ګرده یا د کمپیوټر سره دی یا د انټرنیټ سره دی او د کوویډ وروسته ډېر خلکو دغه کارونه د کور څخه شروع کړل.
یعنی اوس په ډېره غټه کچه خلک کور څخه کار کوي چې ضرورت نشته چې د باندې ووځي یا د خلکو سره روزمره په تماس کې واوسېږي، چې دا د فکري لحاظ هم ډېر مشکلات رامنځته کوي د رواني لحاظه، چې موږ انسانان یو باید ضرورت لرو چې د ټولنې سره په تماس کې واوسېږو، روزمره د خلکو سره ووینو. نو فکر کوم د دغه شان دپاره هم یو ډېر ښه دغه دی چې تاسو کولی شئ په کمیونټي کې دننه، یعنې د اپ یو اپشن دا دی چې تاسو کولی شئ چې نیر بای خلک، یعنې نږدې ترینه خلک په د اپ کې ووینئ، د هغو سره مجلس وکړئ، د هغو سره اته برنامه جوړه کړئ چې راسو یا فوټبال کوو یا کرکټ کوو یا ځو مثال د ځغستا سیالي ته. په دغه طریقه سره کولی شئ چې خلک ډېر سره په تماس کې وساتي. نو آیډیا هم د هغه ځای را شروع کړله، بس کار هم پرې وکړي. تاسو ویل چې د دې اپ کارول ډېر اسانه دي، نو څونه وخت یې کېږي او تر اوسه پورې د خلکو غبرګون څنګه دی؟ آیا علاقه یې پیدا کړې ده کسان ورته راغلي که نه؟ موږ تقریبا د فعالیت 3 میاشتې کېږي. 3 میاشتو په دغه بهیر کې موږ وکولی شوی چې 15,000 نفره یوزرز یا چې استفاده کوي په 3 میاشتو کې راوبلو دغه اپ ته. کمپټیشن یا سیالي ډېره سخته ده چې دا ټوله اپونه کامیابه سي، خو الحمدلله زموږ اپ چې دی یو میټریک ورته ایښی دی چې یعنې که د 2,000 نفرو پورې تا وکولی سوای چې په هغه اولو 3 میاشتې کې چې دوی پر 4 برخو کال ویشي، یعنې په هغه اوله کې 3 میاشتې کې تا وکولی سوای د 2,000 نفرو پورې یوزرز ورته پیدا کړي، ستاسو اپ په کامیاب اپونو کې شمیرل کېږي. او د کامیابي سطحه ډېر کښته ده، په هر کال په 100 کې 15% اپونه ناکامه کېږي. صرف هغه مشخص 15% چې دي چې د خلکو ته یعنې استفادې وړ دي او فکر کوي چې باید ډاونلوډ یې کړي. موږ خوشبختانه په هغه کټګوري کې راغللو. نو 15,000 نفره تر اوسه پرې یوزرز لرو. مارکیټینګ بخش مو فعال دی. انشاءالله امید سته چې راتلونکي 3 میاشتو کې د 10,000 15,000 او دغه سپورت ته ولاړ سي چې خلک استفاده ترې وکړي. په افغانستان کې که مثال ورکړي، په کابل کې، کندهار کې، په جلال آباد کې که څوک وغواړي دغه اپ کار کړي، د څنګه کاروای سي او د څه دپاره یې کاروای سي او څه ګټه ورته کوي؟ اپ ډېر اسانه دی. په اپ سټور کې او په پلی سټور کې موجوده دی. د فنډ په نامه باندې کمیونټي هب دی. دا په 115 مملکتونو کې هر څوک کولی شي چې لاسرسی ورته وکړي او ډاونلوډ یې کړي او استفاده ترې وکړي. د فایدې په اړه به زموږ خلک چې ما یو د ایونټ په بخش کې ما ډېر توجه ورته وکړله. زموږ په افغانستان کې د ایونټ مینجمنټ کمپنی او دغه بیخي نشته په افغانستان کې، یعنې تر اوسه پورې دغه فکر چاته نه دی ورګرځېدلی چې داسې یو کار هم کیدای شي. په هغه ډېر مشخص ډول که مثال په سټیډیم کې یو بازي خلک خبرېږي، هغه ته ځي د فوټبال اشتراک کوي یا کرکټ بازي هلته ځي. دا موږ کولی شو چې په هر بخش کې وکړو. د کتاب په سیالي کې کولی شو، د ځغاسته کې کولی شو ایونټ جوړ کړو. د دوی لپاره دغه شی یو نوآوري ده او د 2023 څخه تر 25 پورې یوازې د ایونټ مینجمنټ کمپنی چې ګلوبلي یعنې په نړۍ په سطحه عاید لري، هغه تقریبا 990 میلیارډ ډالر رسوله. یعنې دا یو ډېره غټه کمپنی ده او زموږ په وطن کې بیخي توجه نشته دا شي ته او نه ده ورته سوې. نو دا په عین حال کې په اصطلاح باندې یو نوآوري هم سولله چې زموږ خلک د دې شیانو سره اشنا سي او د دې استفاده کول ډېر اسانه دي. اپ دې ډاونلوډ یو آی ډي پکې جوړې. البته آی ډي د امنیت د لحاظه موږ هغه آیډیانې چې دغه وریفای کو باید چې یعنې اصلي انسان اوسي یا خلکو مشخص د امنیتي لحاظه باید خپل په نامه او عکسونه د دې استفاده ډېره اسانه ده. ډاونلوډېږي، پروفایل پکې جوړېږي او نور دوی کولی شي د استفادې ترې وکړي. د اوس لپاره مکملا اپ مفت دی، یعنې هېڅ پیسې د اپ د خوا څخه موږ ته مشخصا نه راځي. دوی کولی شي چې په دغه اپ کې خپل برنامې جوړې کړي او پیسې هم وګټي. په آینده کې که چیرې وکولی سوای چې مثال ضرورت شو بیا
کېدای شي ډېر کم مقدار د میاشتې فیس ورته کېږدو چې هغه یعنې په هېڅ کې تقریبا حسابل کېږي. زه به د دې اپ لینک هم د دې ویډیو سره شریک کړم، که بیا دوستانو غوښتل چې دا اپ وګوري یا ډاونلوډ کړي نو هغه به ورته اسانه سي. بالکل دا ځینې اپونه ما لیدلي دي چې مثلا کله کله خلک راټولېږي وایي موږ د پلانکي ځای څخه تر پلانکي ځای پورې نن ځغلو، مثلا د ځغستا یو پروګرام لرو، مثلا په پلانکي ځای کې موږ اشر کوو، یو ځای پاکوو، ټول سره راټولېږي، ایونټ جوړوي، ټول راځي. نو د دې دغسې اپونو استفاده نن سبا ډېره ده او دا تاسو ډېر ښه نوښت کړی دی، ښه شی مو جوړ کړی دی. مثلا که څوک په انګلیسي نه پوهېږي یا نه غواړي چې په انګلیسي کې وکړي، په پښتو فارسي باندې هم دغه اپ کارولی سي؟ موږ ډېر فکر پر وکړي چې پښتو فارسي کې د کوډینګ او الګوریتم چې څنګه کار کوي. متاسفانه موږ نه کولی سوای چې یو خپل افغان یو دغه پیدا کړو کوډینګ په بخش کې چې هغوی کار پر وکړي. دلته ستا متاسفانه دوی باید ټایپینګ او دغه په پښتو او په دري ژبو وکړي چې ډېر کم خلک ستا چې په هغه بخش کې کوډینګ په بخش کې زموږ د وطن زده کړې کړي دي. خو بله په آینده کې پلان لرو چې په درو ژبو سي، انګلیسي، پښتو او فارسي، او که وکولی سو چې نورې ژبې مو اضافه کړو، په پلان کې لرو. بله که یو ځوان غواړي چې یو اپ جوړ کړي یا مثلا یو طرحه لري، یو نظر لري او غواړي هغه لکه دا تاسو چې وکولی سوای، د کومه ځایه شروع کړي؟ مثلا کوم منابع شته چې هغه وکاروي چې بالاخره کامیابه سي او خپله ایډیا یا طرحه چې لري عملي کړي او دغسې یو اپ جوړ کړي؟ تاسې هغه قدمونه کې لږ راته ووایاست. و اول قدم کې نظر ډېر مهم دی، ایډیا ډېره مهمه ده چې تاسو مثال ایډیا مو سره کم ده. اوس تقریبا که اپ سټورو کې وګورې، هر رقم اپ چې ته غواړې په هر مفکوره چې ولرې هغه ستا په مارکیټ کې ستا، یعنې داسې شی نشته چې اوس کېدای شي ډېر کم شیان چې په مارکیټ کې نه تر ډېره حده پورې ستا. نو که نظر یا ایډیا ریپیټډ یا تکراري نو بیا ته کمپټیشن ته لویږي چې باید هغه مخالف اپونه چې دي د هغو سره باید یو سالم رقابت هم وکړي چې میدان ترې وګټي. په د اوله سټپ څخه چې ایډیا راغله، د ایډیا چې دا بیا تبدیلیږي په کوډینګ باندې، چې تاسو څنګه کولی سي مثال په کوډینګ بخش کې که موږ تکړه ځوانان لرو، په کوډینګ کې ډېر مهارت لري، خو متاسفانه چې هغسې یو پلاتفورم نور ته لرو په کندهار کې یا په افغانستان کې چې یو کمپنۍ، مثال دلته کمپنیانې ستا وایي ته صرف نظر راکړه چې سره کوم اپ غواړې موږ درته جوړوو، ولې هغه شی دلته په افغانستان کې موږ نه لرو. که وکولی سي په هغه بخش کې د آی ټي په بخش کې یا د کوډینګ په بخش کې سرمایه ګزاري وسي چې کمپنیانې چې وکولی سي ستا نظر یو اپلیکیشن ته تبدیل کړي. او پروسه نور ډېره اسانه ده. د اپ سټور او د پلی سټور سره یو اکاونټ جوړوي چې په ډېرو کمو شرایطو باندې دی. البته که جواز د کار غواړي او مثال هغه بانکي سیستم دی چې هغه باید فعال وي، نور هلته یو آی ټي جوړېږي چې دوی وکولی سي د هغه طریقه خپل اپ په اپ سټور او پلی سټور کې هلته پورته کړي. نو پروسس یې ډېر اسانه دی، دونه جنجال او دغه نه لري. صرف هغه وطنوي کې چې مثال اوس که څه هم شرایط افغانستان کې یو څه هغه رقم نه دي چې باید وسي، یعنې په هغه لوړه سطحه چې موږ د دنیا سره په ارتباطاتو کې او بانکي سیستم یې. نو که په هغه بخش کې حتما په آینده کې به خلک وکولی سي چې دا شی ډېر اسانه دی او جوړ یې کړی سي. او د اوس لپاره فکر کوم که افغانستان انتخاب کې د اپ سټور او د پلی سټور بعضې شرایط لري چې هغه باید خلک پوره کړي، او افغانستان اوس د هغه شرایطو څخه وتلی دی چې یعنې دوی باید د دغه مملکت څخه اپ سټور او پلی سټور ته اپلوډ کړي. تاسو ویل چې کېدای سي د وخت په تېرېدو سره بیا خلک د یو اندازه فیس یا پیسو په بدل کې ستاسو اپ وکاروي. زما یو پوښتنه ده، تر هغه مخکې چې مثلا یو اپ ته سړی پیسې ورکوي، د هغه جوړونکي ګټه چیرې ده؟ یا مثلا تاسو
څنګه د دې څخه مالي ګټه ترلاسه کوئ یا څنګه کېدای سي که دغه پروسه راته ووایاست؟ و په اول سر کې خو معمول دی چې اپ نه وي، خلک دونه دلچسپي نه ښکاره کوي چې پیسې پر ورکړي تر هغو چې په هغه کار کې هغه ویلیو یا مثال هغه خپل پیسو د مصرف په بدل کې یو شی ترلاسه کول نه وویني. نو دا چې زموږ اپ نوی دی او د نوي اپ دپاره خلک چې زړه نه ښه کوي پیسې ورکړي، موږ د مفت اپشن ورته غوره کړی دی چې د پلان دپاره مفت وي. د اوس لپاره موږ خپل د مصارف د ایونټو د لارې بیرته پوره کوو. یعنې موږ خپله به د اپ کې ایونټ نیسو، هغه څه مصرف چې مثال موږ د ایونټ کې راځي او اضافي ګټه چې راځي هغه کول موږ په د بیرته په اپ کې انویسټ کوو، د مارکیټینګ په بخش کې او بعضې همکاران چې راسره مصروفه دي د هغو دپاره. سو د اوس لپاره موږ د اپ څخه مستقیما څه ګټه نه ده ترلاسه کړې، تر هغه وخته چې موږ وکولی سو چې هغه یوزرز تر یو مقدار اندازه پورې لکه 100,000 جیزر ته ورسېږي، بیا کولی سو چې موږ یو بعضې ډېره کمه اندازه یعنې کیدای سي د میاشتې 3 $4 $5 پورې خلک ورکړي چې د ټوله میاشت د دې څخه بیا استفاده وکړي. خو د اوس لپاره زموږ څه د پیسې د اپ د لارې زموږ ته نه راځي، ولې هغه کم ایونټونه چې موږ خپله پشکې جوړوو، لکه مشخصا چې لکه زه اوس یو یوزر یم، یو نفر یم، اپ څخه استفاده کوم، ما په تېرو هفتو کې ایونټونه جوړ کړل چې تقریبا د 500-600 نفر خلکو اشتراک پشکې کړی و. هغه ټکټونه چې موږ خرڅ کړي دي د هغو ټکټو څخه چې څه ګټه پاتې سوې ده هغه موږ بیرته راولو په اپ کې انویسټو. تر اوسه پورې زموږ دغسې مخته ځو، که په آینده کې که مونیټایز وله چې موږ باید د خلکو څخه پیسې واخلو چې استفاده وکړي د اپ څخه، بیا کولی سو چې بیا د هغه مقدار پیسو څخه موږ د اپ مصارف مخته بوځو. ډېره مننه په دې هیله چې ستاسو اپ هم بریالی سي، تاسو هم کامیابه سي او ډېر خلک یې ډاونلوډ کړي، ډېر خلک یې وکاروي او یو مشهوره او ښه اپ سي. ډېره مننه، خیر اوسې سروش صاحب ستاسو څخه او کوم خلک چې دغه مرکه ویني د هغو څخه په دې هیله چې دوی وکولی سي د اپ ډاونلوډ کړي او استفاده ځینې وکړي او د ټولنې او د جامعې دپاره یو نوی شی دی چې ایونټ منیجمنټ دی چې په دا بخش کې هم هلته کار وسي او هر څوک کولی سي چې جوړ یې کړي، یعنې داسې یو شی نه دی چې څه مهارت غواړي. نو دی شي کولی سي په دغه بخش کې هم یو ځان ته یو درآمد او یو پیسو د ګټې لاره برابره کړي او هم به وخت ښه تېرېږي. نو زما هیله ده چې هر څوک وکولی سي چې ډاونلوډ یې کړي، استفاده ترې وکړي. ښه دی. تاسو دغه ایونټ منیجمنټ باره کې ویله، د غونډو د ناستو د مجلسو جوړولو په باره کې، نو نن خو پر اپ وغږېدو، بیا به انشاءالله په یو بل مناسب وخت کې پر دې باندې مو وغږېږو چې څنګه د اپ د لارې تاسې غونډې جوړوئ یا مجلسونه جوړوئ او د هغه څخه پیسې ګټئ. نو ډېره مننه، تر بیا. هیله کوم ډېره مننه سروش صاحب ستاسو څخه او بیا لیدو په هیله. ډېره مننه.